اوبه راوړي نو چې ویې کتل خاوند یې اوده و سترګې یې ورغلې وه یعنې ستړی به اوده شوی نو دا دومره فرمانبرداره ښځه وه دومره تقواداره چې زما عزتمندو تر سهاره پورې همدغه ځای کې ولاړه ده او اوبې داسې نیولې خپل خاوند ته اوبې داسې نیولي چې کله د خاوند سترګې سار وغړېدې او چې ویې کتل ته وایي څه کې وایي تا چې کوم دی بېګا اوبه وغوښتلې خو ستا سترګه ورغلې وه ما ته تکلیف در نه کو رابېداره مې نه کې مې پرېږده ستړی دی و زه تر سهاره پورې ما دا اوبه تا ته نیولي هغه خاوند یې دومره خوشحاله شو وایي ښځې وایه نن به ستا هر ارمان پوره کوم نن به ستا هر تمنا پوره کوم وایه خواهش دې وایه او بیبي ورته څه وایي وایي طلاق راکړه ما ازاده کړه څه مې کړه طلاق راکړه او بس طلاقه مې کړه خاوند یې پریشانه شو ډېر زیات یې وژړل چې بیبي ته خو زما ډېره د خوښې ښځی که نه مونږ خو ډېر په خوښه واده کړی دا ولې وایي دا فیصله به په محمد رسول الله باندې کوو زما عزتمندو ښځه او خاوند را روان دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا مسله وړاندې کړي چې یا رسول الله زما دې ښځې چې کوم دی زما دا خدمت وکړو فرمانبرداري وکړه ما ورته وایي چې زه به ستا هر خواهش پوره کوم او دا راته اوس وایي چې ما طلاقه کړه دا فیصله به په محمد رسول الله کوو را روان دي لاره کې د خاوند تندک وخوړو هغه تندک د وجې د دې خاوند خپه زخمي شوله څه وشو خپې زخمي شوله ښځه ورته وایي راځه بس طلاق نه غواړم بس راځه زما چې کوم اشکال و هغه حل شو وایي دا څه وینم چې کور ته راغه ښځه ورته وایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې د الله په خوښو بندګانو باندې تکالیف به راځي پریشانی به راځي بیماري به راځي او تا سره چې کوم دی زما څومره وخت شو کوم وخت نه را واده شوې ما اوسه پورې تا باندې څه بیماري رانله اوسه پورې ما ته څه په تکلیف کې ونه کتلې او دا انسان بیمار شي وایي د الله په یاد کې راشي الله رب العزت خپلو خوښو بندګانو باندې وایي دا